د دریځ چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ستړي مشئ. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ګرانو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ افغانستان یو ښکلی سمسور او غرنی هیواد دی. هر سیمه د چکر ده، هر سیمه د تفریح لپاره ده چې زموږ هیوادوال لاړ شي، د هیوادوالو ترڅنګ مو بهرنیان راشي او په دغو سیمو کې چکر ووهي او له دغې سیمې له طبیعي تصویرونو نه خوند واخلي. نو په همدغه خاطر باندې موږ نن د افغانستان د ښکلي هیواد د پروانو ولایت، بیا په پروانو ولایت کې د ګلغونډۍ سیمې ته راغلي یو. ګلغونډۍ سیمه لکه څنګه چې تاسو په سندرو کې به مو مخه اورېدلي، د هیواد د هنر په برخه کې شاعرانو شعرونه ورته لیکلي دي، سندرغاړو زموږ زمزمه کړي دي. نو دا یوه ډېره مشهوره سیمه ده. نو موږ راغلي یو ګلغونډۍ سیمې ته. ګلغونډۍ سیمې کې تر څو د دغې ګلغونډۍ سیمې د تفریح نه، د دغه ځوانانو د ملګرو له چکر نه، د دوی له خبرو نه، د دوی له احساساتو نه چې دلته څه احساسات دوی لري راغلي دي، له تاسو سره یې شریکو. نو زما په څنګ کې زموږ ملګری ځوان اسمت الله زازی ده چې نن ګلغونډۍ ته راغلی دی. اسمت الله ستړی مه شي. ډېره مننه. د هر څه نه مخکې سلامونه احترامات د دریځ چینل ټولو مینوالو ته په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او یو ښه سهار پیل کړئ، یو ښه جمعه پیل کړئ. ډېره مننه. لکه څنګه چې معلومه خبره ده نن د جمعې ورځ ده او اکثره وخت زموږ هیوادوال د جمعې په ورځ باندې ځي چکر ته، تفریح ته، تر څو د دوی لپاره یو ذهني سکون رامنځته شي. اوس دا راته وایه چې نن د جمعې ورځ تا څنګه وغوښتل چې ګلغونډۍ ته پېته راشي؟ بالکل د تیر په څېر موږ ملګرو د جمعې په شپه بیا یو ځل پلان ونیو تر څو سره یوځای شو او دغه ګرچې موږ ډېر ځایونو ته لاړو، په کابل کې همدغسې نورو اطرافو ولایاتو ته مثلا نورستان پورې موږ لاړ یو تر څو د خپل ذهن یا خپل دغه ځان ته سکون ورکړو. نو موږ د ملګرو په مشوره بیا د پروان یا د ګلغونډۍ سیمه انتخاب کړه چې دلته راغلو ملګرو سره تر څو یو څه چکر وهو او دغه ځایونه لیدنه وکړو، ځکه لومړی ځل هم دی چې موږ دلته راغلي او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. زازی صاحب دا راته ووایه چې موږ داسې ځوانان بیا ته خپله فکر کوم چې محصل یې که نه، د پوهنتون محصل یې، طبعا درسونه، کاروبار، ورځني مصروفیات په انسان باندې ډېر اغېز کوي که نه ورځني ژوند کې. نو دا چې نن ته دلته راغلی څه فکر کوي چې دغه تفریح به ستا د ذهني سکون لپاره، همداراز چې ته زموږ ستاسې امتحانونه هم رانږدې دي، مطالعه هم وایو کوو، درس هم وایو که نه، نو دا به ستاسو په نظر باندې که نه څومره ذهني سکون رامنځته کوي؟ بالکل ډېره ښه پوښتنه. که چېرته به عموم کې وایو د هر فرد یا هر ځوان لپاره تفریح ډېره مهمه ده، ځکه هر فرد یا هر ځوان ځینې مسؤلیتونه، ځینې کارونه لري، مثلا محصلین دي یا مثلا که هغه ډرایور دی یا که هر برخه کې ده، نو هغه ذهني له وجې او داسې د جسمي له وجې ستړی کېږي. نو هر فرد دې د اړتیا لري تر څو وګرځي، چکر ووهي، موږ شانتې راشي، مثلا د خپل هیواد له تفریحي ځایونو څخه لیدنه وکړي. لکه تاسو د خبرو په تایید تاسو مخکې ویل چې د افغانستان یا زموږ د هیواد هره برخه د تفریح لپاره ده، بخصوص د پروان ښکلی ولایت یا د شمالي ولایتونه چې ډېر ښایسته ولایتونه دي. نو هر فرد لپاره دا پکار دی چې د ذهن د ارامتیا لپاره، د ځان د سکون لپاره دوی باید وګرځي، چکر ووهي، تر څو دغه ورځنی دغه سخت کارونه چې دوی کړي دي او دغه ذهن چې ستړی شوی دی، دا د تفریح یوازینۍ لاره ده چې خپل ذهن ارام کړي. لکه داسې ذهني سکون نه راته وغږېدی که نه، د ذهني سکون ترمنځ دغه سیمې ته چې خلک راځي که نه، اوس موږ تاسو ګورو د تپا دغه غونډۍ معمولا یعنې زموږ ستاسو هیوادوال ډېر خلک راغلي، په زرګونو خلک که ووایم نو کم به وي. دغه خلک چې دلته راځي دا د دغې سیمې خلکو په اوسېدونکو باندې څومره اقتصادي ګټه دوی ته لري؟ یو که یو څوک له کابل ښار نه راځي که نه، اطراف سیمې ته، هغه به د دې ځای مستو ته اړتیا لري، د دې ځای قرتو ته به اړتیا لري که نه، د دې ځای میوې ته به اړتیا لري. د دغه سیمې د خلکو په اقتصادي وضعیت څومره ښه اغېزه لري؟ بالکل دا ډېره هم پوښتنه ده. که موږ چېرته په عموم کې دغه ځواب مطرح کړو، دغه کوم ځای چې ډېر ښایسته وي، سیلانیان ورته راځي، نه یوازې د یو ولایت په سطحه بلکې د یو هیواد په سطحه، دا د هیواد اقتصاد ته ډېره ګټه لري. او په بل لحاظ د دې ولایت د پروان د سیمې هغه خلکو د اقتصاد لپاره ډېره ګټه لري. مثلا دا خلک چې لري حتما دلته یو خاص شیان د هر ولایت زموږ خاص میوې لري یا خاص
او څه لري چې خلک دې ته راځي دوی چې کله مثلا مصرف کوي اخلي دوی اقتصاد ته هم ګټه لري او دا یو مرسته هم کیږي نو ما په نظر د دوی اقتصاد ته ډېره ګټه رسوي. قرآن زازه صاحب د اخري پوښتنې په توګه افغانستان زموږ ستاسو ښکلی هیواد څومره د تفریح لپاره برابر هیواد دی څومره ښکلې خاورې د تاسو بالکل لکه څنګه چې تاسو لومړی هم وویل ما هم وویل چې افغانستان هره سیمه بخصوص زموږ ولایت چې دي مخصوص دغه اطرافي ولایت چې دي ډېرې ښایسته سیمې لري چې موږ هغو څخه لیدنه نه ده کړې. نو ما د یو ځوان په حیث ټولو ځوانانو ته یعنی د هر قشر مثلا محصلینو ته او کارګرانو ته دغه پیام دی چې دوی د خپل هیواد له هرې برخې څخه لیدنه وکړي تر څو دوی د خپل هیواد د ښکلا باندې پوه شي. مثلا موږ اکثره خلک د سایل لپاره مثلا خارج هیوادونو ته ځي. موږ هیواد ډېر ښایسته سیمې لري نو زه هیله لرم چې دوی راشي د غونډۍ سیمې څخه او نور ولایت څخه لیدنه وکړي. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه زازه صاحب. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو ځوانان ډېر دي ملګري ډېر دي دوی سره هم خبرې اترې لرو خو یوه لنډه شان دمه اخلو له دمې نه وروسته بل دوست به زموږ په څنګ کې ستاسو ملتیا غواړو. د دریځ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. هیله ده چې د پروان ولایت د ګلغونډۍ تپې یا غونډۍ له انځورونو مو خوند اخیستی. لکه څنګه مې چې په دمې کې یادونه وکړه زموږ سره به بل دوست بل ملګری وي اوس را سره ذاکر میاخیل د میاخیل صاحب ستړی مشئ. تاسو ستړي مشئ. خوشحاله اوسئ. میاخیل صاحب دا راته ووایه چې د نن ورځ د پسرلي هوا د چکر لپاره څومره مناسبه ده؟ تر ټولو د مخه لیدونکو ته سلامونه. او د پسرلي هوا خو موږ تاسو افغانستان هیواد کې ټول دې ته منتظر وي چې پسرلی راشي او پسرلي کې طبعا ټول چکر ته وځي او د چکر خاص ځایونه وي چې طبیعت هلته پکې آزاده وي او خلک خوند واخلي. موږ تاسو داسې هیواد کې اوسیږو چې تل جګړه جنګ ستونزې نو پسرلی داسې یو موسم ده چې په دې کې موږ کولی شو خپل ذهنیت او خپل هغه ټول تشویشونه په ځای پرېږدو او یو تفریح وکړو او تفریح ته ضرورت هم لرو ځکه چې ستونزې ډېرې دي نو چې څومره ستونزې زیاتې وي هغومره تفریح ته ډېر ضرورت وي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو میاخیل صاحب بیا په اصطلاح زموږ تاسو کې یو اصطلاح ده وایي زموږ د بنډار مالګه ده. نو میاخیل صاحب زموږ د بنډار مالګه ده. دی معمولا چې کله موږ بنډارونو ته ځو میلې ته ځو نو دی له موږ سره په هلته ډېرې ستونزې ګالي بیچاره ډېر په تکلیف کېږي موږ ته خواړه برابروي او ملګري سره په یو هغه باندې راټولوي نو دا زموږ د بنډار مالګه ده. میاخیل صاحب دا راته ووایه چې له نن ورځې چکر نه د څومره خوند واخیست او د ملګرو د یارانو له دغې تفریح نه له دغه د پسرلي له دغې ښکلې هوا نه له سهار پیل نه چې 7 بجې ملګري سره یو ځای کېدل نو له همغه وخت هم دا فکر کې و چې نن به خوندوره ورځ وي ځکه هغه ملګري چې په اونیو په میاشتو یې نه وینو نو همداسې یو چکر بانه شي او ټولو سره وینو او هغه د مینې قصې او هغه ستونزې ټولې په همدې چکر کې سره دغه کوو. له سهار پیل نه خوندونو باندې سر ده او ګلغونډۍ علاقې ته پروان ولایت ته راغللو
دلته د طبیعت دومره ښکلی ده چې د سړي د ملګرو هغه ذهنیت څه ستونزې چې ټولې دلته حل و فصل کېږي او تر دې دمه خو هم ډېر خوند اخیستی ده لا تر اوسه هم ډوډۍ هم نه ده خوړلې خو ډېر خوندور موسم ده او هره خوا هره فضا ته چې ګورې سړی خوند اخلي. کور ودان میاخیل صاحب زموږ هیواد یو غرنی هیواد دی ډېر ښکلی دی خو له بده مرغه جګړې چې اوس زموږ ستاسو په اکثریتو سیمو کې لرو پرتو ولایتونو کې سیمو کې جګړه ده او هیوادوال مو نشي کولی له کابل ښار نه یا له نورو ولایتو نه ځینو ولایتو ته لاړ شي د چکر تفریح لپاره. راځو دې ته چې سوله د دغو خلکو لپاره څومره مهمه ده چې وکولی شي په اسانه ډول په خپل هیواد کې له پامیر نه تر پکتیا او له همدغسې پنجشیر ته او نورو ولایتونو ته له پنجشیر نه ننګرهار نه پنجشیر ته بامیان ته دغه ولایتو ته راشي چکر وهي د خپل هیواد له خاورې نه له هوا نه خوند واخلي څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې؟ لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو سوله ډېره اړینه ده خصوصا افغانانو ته ځکه دغه 40 کاله موږ او تاسو په جنګ کې او بدبختیانو کې تېرې کړي دي نو ډېره اړینه بلل کېږي ځکه چې سوله راشي موږ او تاسو هیواد هېڅ شي ته ضرورت نه لري. موږ او تاسو داسې زراعت او اوبه لرو لکه اوس څنګه چې په دې حالاتو کې بندونه جوړ شوي دي موږ چې خپل اوبه کنټرول پرې راولو زراعت هم رسیدګي کولی سي او په ضمن کې موږ او تاسو لکه اوس چې چکر ته راوتلي داسې ډېرې کمې علاقې دي داسې کم ولایتونه دي کم ځایونه دي چې موږ هلته راحته تللی شو راحته راتللی شو هلته خپل چکر وهلی شو. ډېر ښایسته ولایتونه لرو داسې ولایتونه لرو لکه نورستان چې موږ تیر کال موږ نورستان ته تللي ولو هغه داسې یو ځای دی چې هغلته د طبیعت او د ښکلا څاری نشته ده. بند امیر ده بامیان دي داسې نور ولایتونه دي پکتیا دي ځاځي او ریوب دي چې د ملي پارک په نامه باندې مسما شوي دي داسې ځایونه لرو چې هغه ته سیلانیان له بیرون نه کیدای شي راشي نو د هغې لپاره اړینه سوله ده ځکه چې موږ او تاسو سوله اړین په دې لپاره بولو چې موږ او تاسو اوس احساس د آرامش نه کوو یعنې د راحتي نه کوو چې ستونزې دي مثلا یو منطقې ته چې ځو یو چکر ځای ته ځو هلته اول د امنیتي ګواښونو له لاسه نه تللی او له بهر نه چې څوک راځي نو طبعا هغوی داسې یو ځای ته ځي چې هلته ځان په اصطلاح دغه وبولي خوندي وبولي نو سوله ډېره اړینه ده او په دې هیله چې سوله راشي او انشاءالله امیدونه شته. موږ هم خدای تعالی ته لاسونه پورته کوو چې زموږ په هیواد کې سوله راشي چې هیوادوال مو وکولی شي د خپل وطن له خاورې نه له اوبو نه خوند واخلي. ډېره مننه میاخیل تاسو نه هم نړۍ مننه کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو ورځو لنډه شان دمه لرو له دمې نه وروسته بیا هم بل دوست مو په څنګ کې د فضا له تصویرونو نه تاسو خوند واخلئ. د خوښې وړ وګرځي. مهرباني. وای په مرګ دې نه مرې جانان خوږ دی او په مرګ دې نه مرې جانان خوږ دی پرنځ دې پروت وي چې پوښتنې ته یې ورځمه او پرنځ دې پروت وي چې پوښتنې ته یې ورځمه پرنځ دې پروت وي چې کور ودان سیال صاحب چې له لیدونکو سره مو خپلې خبرې شریکې کړې خوشحال اوسئ. خیر اوسئ. ډېره مننه سراج صاحب. قربان وشم. قدرمنو لیدونکو خپرونه له سیال صاحب سره پای ته رسوو. د ګلغونډۍ همداراز د هیواد د نورو تصویرونو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویې څارئ نو موږ انشاءالله تاسو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د هیواد ښکلي سیمې انځورونه د ځوانانو احساسات او دا به موږ تاسو سره شریکوو. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو اوس مو په خدای سپارم ښاد اوسئ.